अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په موضوع کې مرګرو نوې ویډیو کې درته هرکلی وای. مرګرو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. پېښور سره تعلق لرونکي خواجه سرا کوکونټ چې نن په مردان قاتلانه حمله وشوه او قتل کړ. مرګرو ډیر زیات ظلم وشو. مرګرو دا څنګه وشو او دا چا قتل کو او دا څنګه قتل، مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات ترې حاصل کړئ. مرګرو ویډیو کتو مخکې که تاسو زموږ په چینل نه وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي، او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووهئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. د پېښور سره تعلق لرونکي خواجه سرا کوکونټ چې نن په مردان کې په یو فنکشن کې په قاتلانه حمله وشوه او قتل کړل شو. مرګرو دی د پېښور نه مردان ته یو فنکشن ته لاړو. څه کسانو یې ذمه واره اخیستې وي چې موږ به تاسو ولا ذمه وارو، تاسو ته به څوک هیڅ قسمه منی ساغه نه کوي، څه نقصان نه دی رسوي. نو چونکې په فنکشن دوران کې کوکونټ خواجه سرا د یو کس سره خوله ووهله او لانجه یې ورسره وکړه چې د هغې نه بعد چې پروګرام ختم دی پېښور ته را روان شو چې د هغې نه بعد ورپسې ګاډی ورسونو راتلو او بیا یې کوکونټ د ګاډی ودرولو او کوکونټ ته یې ویل چې تا ما سره د بدتمیزي ولې وکړه چې د هغې نه بعد دوی ورسره لاس واچولو او بیا هغه مچه راووسته او کوکونټ خواجه سرا باندې ډازې وکړي او کوکونټ یې قتل کو. د هغې نه بعد یې د اسپتال ته وړو، خو د حالات ډېر زیات نازک و او د هغې نه بعد دا وفات شو. مرګرو که موږ سوچو چې زموږ په معاشرې کې د خواجه سرا ته بالکل عزت نه میلاویږي او ورځ په ورځ باندې یو او دوه خواجه سرا قتل کېږي. څو ورځې مخکې په پېښور کې نن خواجه سرا قتل شوی او نن اوس په پېښور کې په مردان کې د کوکونټ خواجه سرا قتل شو. زموږ د حکومت نه او د پولیس نه دا درخواست دی چې آیا د دې لپاره داسې سروز جوړ شي چې آیا د خواجه سرا سره دومره زیاتي نه کېږي. مرګرو تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوي، نورې ویډیوګانې لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې د حقیقت نه مو زر تر زره خبرې